د محبوب ولسمشر یا د وروستي ولسمشر اشرف غني په اړه چې په دې ورځو کې په سوشل میډیا باندې کوم تبلیغات روان دي دغه ټول د پاکستان د څارګرې ادارې خلک دي. طالبانو له روسیې سره امنیتي او دفاعي تړون نه دی کړی. لرونکي بوټي بېګا شپه د پکتیا ولایت په غرمت ولسوالۍ کې ناځوانو خلکو پرې کړي دي، غوڅې کړي دي چې دا د یو یتیم ماشوم 18 کسان مړه دي او 15 کسان بیا دې د 12 امام په مهدي پسې درننوځم، هم یې په ښځه درننوځم، هم یې په مور درننوځم، هم یې په لور درننوځم. د ډېرې خواشینۍ خبر دا دی چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د سیکهانو په سیمه کې د یو غټ موټر د چپه کېدو له کبله زموږ او ستاسې کابو 80 تنه هېوادوال مړه او ټپیان شوي دي. د ایران امریکا احتمالي تفاهم پټې خبرې او ښکاره اندېښنې. ځای دی چې ملي اتل راشد خان نه مننه وشي. سلامونه جوړ تازه. د محبوب ولسمشر یا د وروستي ولسمشر اشرف غني په اړه چې په دې ورځو کې په سوشل میډیا باندې کوم تبلیغات روان دي دغه ټول د پاکستان د څارګرې ادارې خلک دي او د هغوی پروژیان دي. تاسو به لیدلي وي په دې وروستیو کې کله چې د مې په 26 باندې ولسمشر غني خپل اختریز پیغام خپور کړ، د خلکو هغه مینه د ده خبرو باندې تحلیلونه، خبرې، نظرونه دا شریک شول. له هغې وروسته نو پاکستان په ده باندې پوه شو چې دغه سړی اوس هم د خلکو په منځ کې پوره محبوبیت لري. د همدې په خاطر باندې خپلو هغه ټولو شبکو ته چې دوی سره کار کوي دوی ته لارښوونې وکړلې چې بس دی وخت نه چې په ولسمشر غني باندې بریدونه وکړي. له همغې ورځې وروسته تر ننه پورې او دا لړۍ روانه ده. څوک ورباندې د ملي خاین تور پورې کوي، څوک ورباندې یو شی وایي، څوک ورباندې بل شی وایي. تاسو په سوشل میډیا کې ځینې ویډیوګانې، ځینې لیکنې، حتی ځینې لایفونو کې به مو اورېدلې وي او ځینې داسې دي وایي چې په دې وروستیو کې ولسمشر سیدا له پاکستان سره اړیکې ټینګې کړې وي او په همدې اساس باندې چې ده له پاکستان سره اړیکې لرلې دا نو اماراتو دا نه غوښتل او اماراتو دا قابل د قبول نه و. په همدې خاطر یې ده ته ضرب العجل وټاکه، موټرونه یې ترې واخیست او ویل چې ځه په مخه د ښځه سهار خوازې اماراتو کې تا ته نور ځای نسته. یعنې یو ماشومانه تحلیل، یو ماشومانه خبره چې یو څوک یې کوي فقط دا ولسمشر دونه وړوکی سړی اوسي په یو معمولي کیسه باندې به ورته وایي چې ځه بس دا ځای پرېږده، بلې خوا چارې خوا منډې وهي او دا دې په 2-3 ورځو کې له ده ځای ووځي. په ټوله کې به ووایو ولسمشر غني اوس نه څو اونۍ د مخه له متحده عربي اماراتو وتی و، نه اوس وتی ده. نو که تاسې غواړئ چې د پاکستان د ادارې د پاکستان د ریاست کارکوونکي په سوشل میډیا کې وپېژنئ، په هغه شنونکي چې په مینسټریم میډیا باندې راډیو ټلویزیون باندې بحثونه کوي، خبرې کوي، هغه وپېژنئ. دغه اوس وختونو کې چې هر چا په ولسمشر پسې دروغ وویلې، ولسمشر پسې بهتانونه وتړل، ولسمشر پسې توطیه جوړې کړې، دا ټول د دې خلکو دغه خلک دي چې له پاکستان سره مستقیما کار کوي او د هغوی په ګروپونو کې دي، د هغو پروژې پلي کوي. د ایران امریکا احتمالي تفاهم پټې خبرې او ښکاره اندېښنې. د ایران تسنیم خبري اژانس د یوې خبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی دی چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د احتمالي تفاهمنامې متن لا هم وروستی شوی نه دی او تر اوسه پرې بشپړه هوکړه نه ده شوې. سرچینې ویلي دي چې هغه معلومات او متنونه چې په وروستیو ورځو کې ځینو لوېدیځو رسنیو خپارې کړي دي د اصلي تفاهمنامې دقیق انځور نه وړاندې کوي او ځینې برخې ناسمې دي. د راپورونو له مخې د خبرو اترو په بهیر کې په تیرو ورځو کې څو ځله بدلونونه راغلي دي او دواړه لوري لا هم د حساسو موضوعاتو پر سر په بحث بوخت دي. سرچینې ټینګار کړی دی چې که هر ډول نهایي توافق رامنځته شي نو پر رسمي ډول به اعلان وشي. چونونکي باور لري چې د دغو خبرو اترو پایله به نه یوازې د امریکا او د ایران او امریکا اړیکې اغېزمنې کړي بلکې د سیمې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت به هم مستقیم اغېز ولري. بل خوا بیا ټرمپ په غوسه دی، وایي چې زه همدا اوس پوځي خونې ته ننوځم او نهایي پرېکړه کوم. ټرمپ ویلي دي چې ایران دې اټومي وسلې هېرې کړي او هرمز باید آزاد شي. ټرمپ ویلي دي چې ایران باید داسې هوکړه ومني چې له مخې هېڅکله اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري. ټرمپ په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکل کړي دي چې د هرمز تنګي په اړه یادونه کړې ده چې باید بې له ځنډه او پرته له هر ډول محدودیته یا تعرفې د نړیوالو کښتیو پر مخ پرانیستل شي څو سوداګریزي او سمندري تګ راتګ په عادي ډول دوام پیدا کړي. هغه همدارنګه ادعا کړې ده چې په سیمه کې ځای پر ځای شوي سمندري ماینونه باید وڅارل شي او پاک کړل شي او پاتې خطرناک تجهیزات به یا لرې او یا به هم له منځه ویوړل شي. ټرمپ زیاته کړې ده چې د موضوع د وروستۍ پرېکړې لپاره د عملیاتو خونې ته روان دی.
او ډیر ژر به وروستی تصمیم اعلان کړي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د ایران پر وړاندې سمندري محاصره پای ته رسېدو په حال کې ده، خو تر بلې خبرتیا پورې به له ایران سره هیڅ ډول مالي راکړه ورکړه ترسره نشي. طالبانو له روسیې سره امنیتي او دفاعي تړون نه دی کړی. د طالبانو دفاع وزیر نن کابل ته له رسېدو سره سم وویل چې موږ کوم امنیتي او دفاعي تړون نه دی کړی، بلکې یوازې د روسي وسایلو او چورلکو د بیا رغونې تړون مو کړی دی. دا خبره یې هم وکړله چې نور به پاکستان جرأت ونه کړي چې په افغانستان برید وکړي. مسکو ته د طالبانو د دفاع وزیر سفر او له روسیې سره د پوځي همکاریو هوکړه په سیمه کې د امنیتي معادلو د بدلون نوې نښه بلل کیږي. خو د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد کابل ته له ستنېدو وروسته هڅه وکړه دا اندېښنې کمې کړي او ټینګار یې وکړ چې له روسیې سره شوی تړون امنیتي او دفاعي ماهیت نه لري. هغه د کابل هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې د مسکو هوکړه یوازې د پخوانیو روسي وسلو، الوتکو او چورلکو د ترمیم او د تخنیکي ساتنې لپاره ده، نه دا چې افغانستان د کوم نوي پوځي ائتلاف برخه وګرځي. ملا یعقوب په خپلو خبرو کې پاکستان ته هم غیر مستقیم خبرداری ورکړ او ویل چې له دې وروسته به اسلام آباد د افغانستان پر خاوره د برید جرأت ونه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د سرحدي سیمو پر ضد د تیرو میاشتو راکټي او هوایي بریدونه به نور تکرار نشي. د طالبانو دفاع وزیر دا هم څرګنده کړله چې د کابل او د نړیوالو حساسیتونو د کمولو لپاره چمتو دی چې څو د امریکایي پاتې شوو پوځي تجهیزاتو ترمیم په برخه کې له واشنګټن سره هم ورته تخنیکي تفاهم ته ورسیږي. هغه وویل چې افغانستان لا هم د قوي هوایي دفاعي سیستم ته اړتیا لري او د دوی حکومت به په راتلونکي کې ارزونه وکړي چې دغه سیستم له کوم هیواد څخه ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې 13 چهارشنبه په مسکو کې د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس او د ملا یعقوب ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو هوکړه لاسلیک شوه. داسې تړون چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو سرحدي ترینګلتیاو وروسته یې په سیمه کې نوې سیاسي بحثونه راپارولي دي. سلامونه جوړ تازه. د ننګرهار او د کابل د لویې لارې په مربوطاتو کې زرخکانو کې یوه لارۍ اوښتې ده چې په دغه لارۍ کې کډه بار وه، کورنۍ پکې وه او پایله کې شاوخوا 18 کسان مړه دي او 15 کسان چې دي زخمیان دي. دغه خلک چې تازه له پښتونخوا نه راکډ سوي ول، راغلي ول، دوی کونړ ته راغلي ول، هلته اوسېدل. له هغې وروسته یې اوس پرېکړه دا کړې وه چې دوی باید کابل ته ولاړ سي او دغه اوړی په کابل کې تیر کړي. سرخکانو سیمې ته رسېدل را موټر چپه سوی ده او پایله کې نو 18 نفره چې دي دا شهیدان سوي دي او 15 زخمیان دي. خو عیني شاهدانو یو ویډیو کې ویلي دي چې د مړو شمېر چې 60 کسانو ته ده. تر اوسه پورې هلته د مسؤلو چارواکو دا نه دي ویلي چې دغه لارۍ ولې چپه سوله، څنګه چپه سوله، بل موټر سره یې ټکر وکړو، کوم کمر سره ولګېده، کوم لښتي کې وغورځېده چپه سوه، څه کیسه وسوله، یا دا ډریور یې چې و دا نشه و، جوړ و، فعال و، نافعال و، څه رقم و، څه کیسه وه. په دې اړه هېڅ نه وه معلومات نه دي شریک سوي. خلکو سره دا پوښتنه هم ده چې په یوه موټر کې څنګه کیدی سي چې 18 کسان دې مړه سي او 15 کسان دې زخمیان سي. هغه پوښتنه چې تر اوسه پورې نه ده ځواب سوی او تر اوسه پورې د کورنۍ غړیو یا خپلوانو یا عیني شاهدانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په یو موټر کې دا خلک څنګه و چې دا موټر په نورو خلکو ورغلی ده، نور خلک یې وهلي دي، څه کیسه سوې ده. دې نه علاوه په نورستان کې د فراه نه د اختر د چکر لپاره ځوانان راغلي ول، هغوی موټر سیند ته خطا کړی ده او هغه کې چې یو کس ژغورل شوی دی او د 4 جسدونه اوسه پورې ورک دي. نو ترافیکي پیښو له امله هم زموږ وطن کې بده ورځ په دې ده چې ځینې ځایونو کې سړکونه خراب دي، ساحې خرابې دي او ځینې وختونو کې موټروانان بې احتیاطي کوي، خصوصا دغه د لاین ډریوران خو بیخي دومره مست دي چې کله کله اصلا نه ګوري چې څوک ورسره ناست دي. الله پاک دې په ټولو افغانانو باندې رحم وکړي، ځکه چې افغانستان چې افغانان دي دوی باندې یو تیږه راغورځېدلې چې بدبختي تیږه به دوی په سر باندې راغورځي. الله پاک دې ټول شهیدان وبخي او د کوم زخمیان چې دي ژوبل سوي دي الله پاک دې ژر سره روغ کړي. زوی که د سړي زوی خو مخامخ خبرې وکړه، کنې بیا دې په نرګس هم در ننوځمه، بیا دې په خمیني هم در ننوځمه، بیا دې په خامنهي هم در ننوځمه، بیا دې د 12 امام په مهدي هم پسې در ننوځمه، هم یې په ښځه در ننوځم، هم یې په مور در ننوځمه، هم یې په لور در ننوځمه. صبر شه. اوس دې واورېدل؟ او هم دې تا په مور او په خور هم پسې در ننوځم، متعه ورسره کومه.
پوه شولې توهین مه که کنه چې کوي بیا به یې ویني ودې تا په مور خر در واچومه ودې تا په مور هغه نتنیاهو در غورځار کړمه دې تا په هغه ښځه پسې هغه نتنیاهو در سپور کړمه دې تا په هغه خور پسې ټرمپ پسې در سپور کړمه نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد تاسو یعنې زه تاسو ته یو شی وایم چې په ټیک ټاک کې به تر ده بل بې غیرتترینه سړی نه وي تر ده به بل بې ننګه سړی نه وي او تر ده به بل بې وجدانه سړی نه وي او تر ده به بل احمق سړی نه وي احمق پوهېږي چاته وایي 100 قمقلان چې یو ځای شي یو احمق ته جوړېږي دا به د احمقانو پلار ته فکر وکړه چې دا په کومه درجه کې سړی دی څو ورځې مخکې یوې نجلۍ ته څومره سپکې سپورې ویلې پګړۍ یې وهلې ده ږیره یې پرې ایښې ده کتابونه یې پرېمانه په شا ایښي لکه خره باندې چې کتابونه بار کوي هېڅ نوع فرق د ده او د خره نسته فقط فرق یې دونه داسې خر چې ده دا ډول کارونه نه کوي او دی کوي نو خر نه هم دی لږ بتر ده که بتر نه وای د دومره کتابونو تر مخه ناست چې شاته یې ټول انوارۍ ډکه کړې ده او ټول دیني کتابونه دي پګړۍ دې وهلې ږیره دې پرېښې د اسلام له ادرسه راځې خدای دې وکړي چې ستا دشمني ستا مذهب یې نه ستا دشمن تور ته خور یادی ته په دې ننوتلو کې دومره تکړه یې ولې ستا په خلکو باندې څوک نسي در ننوتلی تا ته نسي ویلی څوک ویلی سي درته خو نه یې وایي درته یو سړی درته وایي چې توهین مه کوه او ته کنځلې کوي دلیل نه لري منطق نه لري خبر نه لري چې بند راسې تا سره چې دا نور کوم سپیان ناست دي دوی ناره تکبیر الله اکبر دا شیونه پکې وایي یا یې ډېټ سوی یا نه یې ډېټ سوی خو دا همدلته نه دي ازمرویو ته هم الله اکبر درته ویلي دلته هم چغې وهي دومره بې شرمه خلک هستئ تاسې دومره بې وجدانه خلک هستئ چې د اسلام له ادرسه راځئ دومره سپکې سپکې خبرې کوئ خلکو ته خدای مو شرموي دغسې والله که داسې ورځ ورځ چې ټولنه کې چاته د مخ د وخت ښودلو نه اوسېږي پرپدر دې د هغه کس نه چې تا پسې مونځ کوي بې غیرته به هغه سړی چې تا خپل نکاح ته بوځي بې غیرته به هغه سړی چې تا ته د مولوي نوم اخلي څومره بې ننګه سړی یې ته ځای دی چې ملي اتل راشد خان نه مننه وشي د دې لپاره چې د شاپور زدران په درملنه د هغه لپاره د روغتون کې د ترتیباتو هغلته د اسانتیاو برابرولو هغه سره د لومړنیو مرستو دغه راز دا کوم خواوشا چې مرستې د سره کېږي دغه مرستو د همغږۍ او دغه راز له دې وروسته د امبالي روغتون ته د شاپور زدران د انتقال په برخه کې ملي اتل راشد خان ډېر لوی کردار ولوباوه زما د معلوماتو په اساس باندې چې معلومات مې ترلاسه کړي دي او د دغه پوسټ په تعقیب باندې چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکینی لوبډل مشر اصغر افغان وروستۍ جملې لیکلي دي چې په دې برخه کې د هماهنګۍ مسأله چې واغې یوازې راشد خان سمباله کړې وه دا مننه د دې لپاره کوو چې شاپور زدران ته درس ملت په دعا دی چې هغه ته خدای روغتیا ورکړي اما کوم امکانات چې په لاره اچول شوي دي او کوم تفاهم چې د خصوصا یو نوم یادولی شم د ملي سوداګر میرویس عزیزي په ورتګ کې چون دا خبره موږ هغه وخت کې هم کوله خو بیا مو د څه مسایلو له کبله پرېښوده خو دا چې افغان صاحب یاده وکړه اصغر افغان نو بیده ده چې په کلي ډول باندې دغه مسایل تاسو سره مطرح کړو او د ټولو په زړونو کې څنګه چې د راشد سره مینه ده دا مینه لا اضافه شي راشد خان په دې ټولو چارو کې دخیل دی او میرویس عزیزي سره دغه راز نور سوداګرو پانګوالو سره هغه د روغتون کې د اسانتیاو په هکله باندې دغه راز زما معلومات دا دي چې له دې وروسته چې شاپور زدران د انتقال وړ شي نو هغه به د امباني روغتون ته لیږدول کېږي دغه ټول مسایل چې دي دا په ګډه باندې د راشد خان او دغه ملګرو په خواخه باندې هر څه ښه مخته روان دي نو راشد خان نه تنها چې د افغانستان د کرکټ برخې او میدانونه ور باندې ښایسته دي بلکې په دغه سختو وختونو کې هم د افغانستان د وقار د افغانستان د عزت او بیا د ملي اتلانو ملاتړی پاتې شوی دی خدای جل جلاله دې ملي اتل راشد خان په هر میدان لا ډېر وځلوي زموږ به دعاوې وي او د ده به په هر میدان کې ښه ځلېدنه او د ژوند ټول برکات به انشاءالله پر مخه باندې وي د ډېرې خواشینۍ خبر دا دی چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د سرخکانو په سیمه کې د یو غټ موټر د چپه کېدو له کابل زموږ او ستاسې کابو 80 تنه هیوادوال مړه او ټپیان شوي دي په شهیدانو کې تر 22 شمیره 22 ته رسیږي چې په دوی کې ماشومان مېرمنې دغه راز ځوانان او سپین ږیري شامل دي او دغه راز په ټپیانو کې هم همدغسې در واخله چې دا یوه ډېره لویه فاجعه او دا یوه ډېره لویه تراژیدي ده
ویل کېږي چې همدا کورنۍ چې کابل ته تله اصلا د کونړ ولایت بیا د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دا د یوه پلاره دا ټول اولادونه مړه شوي دي چې ډېر زیات د خواشینۍ دومره ډېره د خواشینۍ خبره ده چې نور حد پې تمام دی. سر و کال په وطن کې مختلفې پروژې تطبیقېږي خو مګر د کابل جلال آباد پر لاره باندې هیڅ ډول پرمختګ بیا موږ ونه لیدی. یوازې یو څو ورځې خبرونه راغلل او د په ځینو سیمو کې د کارونو د پایل او بیا د دوامداره کېدو خبرې کېدې خو اما زه وایم که کار وی زه اوسه پورې خلاص خو کار نشته په ټپه باندې ولاړ دی مشکلات او ستونزې ډېرې دي. دا خبره ځکه کوم چې پر همدغه لاره باندې هره ورځ 2 3 15 10 دا پیښې معمول دی کېږي خصوصا کله چې باران وي ورښتونه وي او په دغه تیرو میاشتو کې موږ داسې تراژدۍ ولیدې چې د یوې کورنۍ همدغه اونۍ وړاندې د کامې ولسوالۍ د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د یو اوسېدونکي بسته کورنۍ غونډه په سیند کې ډوبه شوه. دغه راز څو میاشتې وړاندې د یوه بله کورنۍ چې هغه یو پلار او دغه راز دغه مېرمنه ورسره بچیان دغسې په سیند کې لاو شو. دا نورې پیښې خو معمول هره ورځ در واخله کله چې ستا په یوه لویه لاره باندې هره ورځ له 5 تر 10 پیښې کېږي او د میاشتې رقم دی د 1500 مړه او ټپیان وي نو زه نه پوهېږم چې تر دې لارې بله لویه مهمه پروژه بل لوی اوليت په وطن کې څه دی جوړه کړئ. دا د کابل د جلال آباد لوی لارې ته سپانسران پیدا کړئ د نورو پروژو چې هغه دغه پروژې یوه ډېره کلیدي برخه ده نورې پروژې نورو وختونو کې هم تطبیقېدلی شي دغه چارې ته اوليت ورکړئ تر څو زموږ او ستاسې هېوادوال له دغه مرګوري لارې وژغورل شي. که چېرته زه باور لرم که چېرته دغه مسیرونه دوه کېږي او دغه ازدحام چې په دغه لاره باندې دی دا 2 لارو ته کېږي نو تاسې به په ټوله لاره کې چې بې احتیاطي څوک ونه کړي یوه پیښه به هم ونه ګورئ. خو خبره دا ده چې دا لاره تنګه ده دا لاره ګړنګونه دي دا لاره چې ده ټول توقفونه دي دا لاره د کنډو کپرو نه ډکه ده نو ځکه زموږ او ستاسې هېوادوال هره ورځ په دغه لاره باندې شهیدانېږي زیانمنېږي. نو خدای دې وکړي چې موږ له جګړو راوروسته چې یوه ډېره لویه برخه ترافیکي پیښې زموږ د هېوادوالو ژوند ننګوي نو له دې چارې هم موږ وژغورل شو. ثمر ته رسېدلې دا پورته 109 داسې میوه لرونکي بوټي بېګا شپه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې ناځوانو خلکو پرې کړي دي غوڅې کړي دي چې دا د یو یتیم ماشوم په پټیو کې یا د فصل په شکل باندې ولاړې وي د هغه ثمر ته رسېدلي بوټی چې د مختلفو میوو وي او ممکن د کورنۍ نغری پرې توت شوی وي مګر کوم ظالم کوم بدبخته سړی راغلی دی او نه تنها چې له ده سره هغه د ظلم یوه ښکاره بیلګه څرګنده کړه بلکې د خدای جل جلاله په دغې ښایسته ځمکه باندې یو شین بوټی په ډېره بېرحمۍ سره بیا هم میوهداره ونه او هغه هم یو نه 10 نه 20 نه بلکې 109 بوټي د پرې کړي دي او په داسې حال کې چې هغه د عمرالدین په نوم باندې چې څوک دی هغه یتیم دی. رپورټونه وایي چې بېګا شپه دغه پیښه شوې ده او هماغلته ځایي امنیتي مسؤلین ګرځي تر څو د عاملین پیدا کړي. همدغه انسان به دغه تیرو مبارکو شپو ورځو کې روژانې هم نیولي او همدې سړي به د عرفې په ورځ هم ډېرې دعاوې کړي او د اختر په دې مبارکو شپو ورځو کې به د خدای جل جلاله نه د بخښنې غوښتنه هم کړي توبه به یې ما ویستلي وي او دغه راز به یې د خپلو اولادونو لپاره د خپلې کورنۍ لپاره خدای جل جلاله ته مخ ورګرځولی دعاوې به یې کړي چې ما وبخه. مګر زه نه پوهېږم دا کومه مسلماني دا کوم انسانیت دا کومه ښېګړه او په دې ځمکه باندې د نورو انسانانو سره دا کوم تعامل دی چې دا د ترسره کړی دی. دا یو داسې ناورین په دې وطن ګڼم چې هره بده پیښه پرې تکراریږي. انسانان راځي د یوې کورنۍ 10-15 غړي شهیدانۍ دغسې خلک راځي مختلفې ونې دا پرې کوي خلک راځي د خلکو درمندونه سوځوي خلک راجوګېږي د خلکو رمې پسونه دا وژنې او هلاکوي خلک راځي په رڼا سپینه ورځ باندې انسانان شهیدانوي. زه نه پوهېږم چې کومه بده دعا د زموږ وطن او د زموږ خلکو ته شوې ده. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي او تکرارا دا خبره کوو چې د دې ټولو مسایلو د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لاره هغه تعلیم کول دي دیني او عصري زده کړې کول دي چې موږ پوه شو چې انسانیت څه دی موږ پوه شو چې موږ پیدا د څه لپاره یو موږ پوه شو چې په دې ځمکه باندې ژوند د څه لپاره دی او موږ پوه شو چې دغه بدرنګه او څو ورځې دنیا چې ده
دا داسې یو عمل پکې تر سره نه کړو چې هغه آخرت دی، هغه دنیا چې تل تر تله ده او ډېره ښکلې دنیا ده چې هغه ورباندې خرابه کړو. نو دا یوازې شولې ده چې تعلیم وکړو، په خپل ځان یې جبري کړو، په خپل کورنۍ، په خپل اولادونه یې جبري کړو چې سبا یوه سالمه مسلمه او ښکلې ټولنه ولرو.